دی ملګری ته پوسټ کړی دی چې په کور کې مونږ کول بغیر د عذر نه د دې ثواب شته دی که نشته دی. په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم فتوا مونږ ذکر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، صحیح حدیث کې راغلی دی، من سمع النداء فلم یأت الصلاة فلا صلاة له الا من عذر. چا چې اذان واورید د مسجد ته رانغی مانځه لپاره، نو دغه مونځ نه کیږي مګر د عذر د وجې نه. د عذر د وجې نه که کور کې سړی مونځ کوي نو کولی شي، بغیر د عذر نه په کور کې مونځ د نبی صلی الله علیه وسلم د فتوی مطابق نه کیږي. هسې به ذمه فارغ شي لیکن ثواب یې نه میلاویږي چې بغیر د عذر نه څوک په کور کې مونځونه کوي. دویم سوال د ملګري هغه دا کړی دی چې په قرآن په موبایل کې ارتولو به چې په دغه موبایل کې غانې مانی یا تصویرونه وغیره نو دې کې ګناه شته او که نشته دی. جواب دا دی چې موبایل کې قرآن کریم ساتل او د هغې نه تلاوت کول دا جایز دي په خپل ځای باندې، او پاتې شو چې په دې موبایل کې ورسره تصویرونه ورسره او یا غانې ورسره نو دا به جایز دي که نه. د هغې جواب دا دی چې که قرآن پکې وي او که نه پکې غانې اورېدل، غانې په موبایل کې ارتول، تصویرونه ایستل داسې هم ناروا دي. که قرآن ورسره پکې ارته او کنهار دی هغې باندې څه فرق نه پرېوځي، هغه په هر صورت کې ګناه دی. که قرآن ورسره وي هم ګناه ده چې دغه غانې او دا تصویرونه سړی په موبایل کې ساتي، او که قرآن پکې نه وي د په موبایل کې او یوازې غانې وي او تصویرونه وي نو هم پکې ګناه ده، هغه په هر صورت کې ګناه ده.